بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. نن موږ په مایکروسافټ اکسل کې به د پیج لیاوټ مینو ووایو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. په مایکروسافټ اکسل کې د پیج لیاوټ مینو. اول نه موږ سره دا رابسو د دیمز بخش نه باز شروع کړو. دیمز دلته موږ سره مختلف دیمونه تیار جوړ شوي دي چې له دې لار نه موږ کولی شو یو دانه یوز کړو. که چېرې تاسې دلته وګورئ نو تاسو ته به ښکاره شي داسې وي که داسې دلته تیار جوړ شوی دی. وګوره د دیم ته وګوره دغه متن ګوره څه غلطه لیکل کېږي. فونټ یې بیخي تغیر شو. نو دې لاره کولی شئ تاسې یو دانه کړئ او براوز فور دیمز. چیرې تا په خپله کمپیوټر کې یو دیم ثبت کړی وي غواړې هغه راواخلې دلته نو براوز به کلیک کړئ او اوس موږ یو دغه یوز کړی ده دا. که موږ غواړو دغه به سیف کړو یا بل وخت غواړو بیا یوز کړو نو موږ به سیف کرنټ دیم باندې به کلیک کوو. اوس هر ځای کې ثبتوئ بیا ثبتولی سئ. او دلته موږ سره د دیم مختلف رنګونه دي چې له دې نه هم موږ کولی شو یو دانه یوز کړو. او فونټس دغه د دیم چې ده اوس د دغې فونټ څخه هلته وي. تاسې که چېرې دلته وګوره تاسو ته به ښکاره هم شي داسې وي دغسې کومسې وي. او دلته موږ کولی شو له دې نه افیکټس هم ورته را انسرټ کړو. دلته مختلف دي چې هر یو کولی شو یو دانه یوز کړو. اوس به راسو د پیج سیټ اپ ته. اول د موږ سره ده